ګوره خوشحالي د چا ده قرباني څوک ورکوي خفه کېږي څوک مونږ علما تاسو سره په خادۍ کې شریک یو زه د مجبور کړم وی رابش مې صحیح ده یقین وکړه چې لار کې مې پکې ستنې وکړلې او شربت مې یو راواغسته یو څو ګوټه مې ترې وکړل الحمدلله هغې سره مې اواز هم برابر شو طبیعت مې هم سیټ شو نو لار کې مې پکې لکه دوایي هم وکړله ما چې هلته خو بیا څه ووایو که نه نو په هر صورت دا مونږ تاسو ته وایو چې مونږ ستاسو په خوشحالو خوشحالیږو ښه او مونږ به تا حیات دا دعا کوو چې خدایا دا رشته د دواړو خاندانونو دپاره د جوړو د اتفاق او د اتحاد او د نیک او د صالح اولاد ذریعه وګرځئ خدایا د دې علاقې دپاره یو بنیاد وګرځئ و اشرف علي تانوي رحمت الله علیه تقریر کو خلکو ته تقریر کې وی یو مار وی یو پیر صاحب ته وی چې ستا نبیت کومه لاس نیوه کومه هغه ورته وی چې ما نبیت مه کوه ته به بیا خلق چیچي او خلق به وایي چې د پیر صاحب نبیت کړی دی هغه ورته وی زه خلق به نه چیچم خو ته راته بیت وکوي صحیح ده چې بیت یې وکړو مار لاړو نو مار خلق نه چیچو نو ماشومانو چې مار ولیدو خلق یې نه چیچه چې ماشومانو به راغل د ډاګې نه به یې تمبو یو بل به یې پې و هغې مار د سره پټ وختو سر یې گنجېش چې پیر صاحب له لاړ پیر صاحب ورته دا د سره څه شوي دي وی حضرت تا راته وی چې ټک مه ورکوه چې دې حال ته راورسېدل هغه ورته وی تا ته ما د ټک ویلي وی تا ورسره پرش هم پرېښی دی وی ټک مه ورکوه خو پرش کوه اشرف علي تانوي رحمت الله علیه وی بیبیانو له ټک مه ورکوئ خو پرش پې کوئ چې پرش هم پرېږدي او ټک هم پرېږدي بیا به د هغې مار په شان د سره پټ ختلی نو ته به بیا وایي چې د ټوپۍ بورقه هغه به وایي چې پیشني بورقه ته به وایي چې پیشني بورقه هغه به وایي چې پړونی ته به وایي چې پړونی هغه به وایي چې لوپټا ته به وایي چې لوپټا هغه به وایي چې موپلر نو بیا به درته مسلې که نه نو وی ټک مه ورکوئ دا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه ویلي وی ټک مه ورکوئ او پرش پې کوئ که ټک ورکوئ نو ضلع ایسر دی ماتیږي در نه نو ماتوئ مو په ښځه کې نزاکت خوند کوي په ښځه کې لطافت خوند کوي د ښځې دا نازکوالی خوند کوي د ښځې دا غفلت خوند کوي خو په حکمت ورسره کور کې ژوند تېروئ او بیبیانو ته وامه د خاوندانو ډېر خیال ساتئ د دواړو جهانو سردار فرمایي یو سړی یوه ښځه لور ودېدله نو مور یې ورته نصیحت کو دا ټول حساب مونږ ته د میندو ورله ګران که او اوسنۍ میندې ورته وایي خاوند به ویری دبه به یې کړي غواښې به ویری سخر به ویری د اول نه به پرش پروش جوړ کړي چې ټول ویری ګورئ هغه چې راشي نو چې دی به څنګه یرو ما دی به څنګه یرو هېڅ هم ونه کړي هېڅوک هم ونه یری خو ځان له ژوند تباه و برباد کړي ښځې لور ودوله وی لنډو نصیحت درته کومه لور ته یې وی د خاوند به د دریو څیزونو خیال ساتي وی د کمو وی د پوزې او د سترګو او د غوږونو بس څومره لنډ نصیحت دی د خاوند د پوزې د سترګو او د غوږونو وی مورې د سترګو به یې څنګه خیال ساتمه وی هر ټیم به نوي کپړې اغوندې ډولۍ به ګرځي چې دی درته ګوري چې تا ځان سنبال کړی ٹھیک ده نو چې داسې سنبال ګرځي او د پوزې خیال یې دا دی چې هر ټیم به خوشبوی لګوي بس چې دی پوزه راکاږي چې خوشبوی پې لګي او د غوږونو خیال یې دا دی چې داسې خبره به ورته نه کوي چې د په غوږونو چپه ولګي بس نو چې تا ته داسې خبره هم نه کوي چې په تا چپه لګي او اینې ټیم یې ځان سنبال کړی اترې لګولي دې سره به ته جنګ وکړي دې سره به هسې بې وجې به خاوند څنګه به دا خاوند جنګ کوي نو هغه چې واده له ځي او راشي خاوند یې پېژني نه چې راشي یقین وکړه جامو ته هم کله چېرته میلمانه راغلي دي ډېر خاوندان پردو کې بلې کوټې ته لاړ شي دا میلمانه راغلي میلمانه نه وي وایي ښځې نوې کپړې اغوستي نو ده پکې لا لیدلي نه وي په نوې کپړو کې زینت د ښځې دا د خاوند حق دی دا د خاوند حق دی نبی علیه السلام فرمایي د جنتي ښځې صفت اولنې دا دی چې دا به په خاوند عاشق وي دا به په خاوند مین وي
دا به بچی ډیر راوړي بچی به راوړي په خاون به مین ای او چې کله تینا خاون خپشي نو سچل بکی امام الانبیاء فرمای زنوا مخا نبی علیہ السلام فرمای جنتی خزی صفت داده چې خاون تینا خپشي دا به د خاون لاس روالی دیسی به بری خپل لاس کې اونیسی خاون ته بوای د اگی پوری را باندې خوب حرام دی چې د سو پوری ترزا شوی نه خاون خپشي نه دا وی زبزان له تهجد وکما زبزان لنن شپه تهجد وکما سواما ستا تهجد منما خسار بد عالم نه د تهجد شرعي حیثیت معلومه چې خاون خپاو ګناه سماوا او ما بیگا ټول شپه تهجد کړی دی مفتی صاحب فتوا راکا مفتی صاحب بدر تولی کی چې لعنت هل ملائکه حتا تصبح چې کمی خزینه خاون خپاو او ګناه د خزیوا او دی رضا نکو اشپا پی تیر شولا لعنت هل ملائکه حتا تصبح د سبا پوری د رڼا خطو پوری پدی خزب ملائک لعنت را لی ته تهجد ته ولاړې وې پته خلانت ورېدلې دې ټوله شپه نپلی روجه چې نیسي خاون نه به تپوس کوي ها خاون وی اجازت مشتا نفلی روجه نیسه دی خاون لاله یو مقام ورکړي نه به نیسي نفلی روجه وای نه نیسم خاون وای تهجد به نه کوي د تهجد په ټیم به پاسي او ماله به دا سر مالش کوي وای تاله به سر مالش کوم بس زکا ته چې مړه شمه ما نباول د فرض تپوس کیږي بیا بس تهجد نشتا عن بعلها په فرض پسې خاون دی نفلی روجه نشتا عن بعلها تعالی د تهجدنا د خاون چاپیړم بيدا زکه د دې خاون تپوس په د تهجدنا مخ خبر نه رشکا کې بناستي برقه به پشاړه ولې تسبیح وسره ذکر بکي زواما موري خوري ذکر مکوا دا تسبیح په جیب کې کېده خدا مخ پټ کا کنه د دې مخ په الله تپوس کی او د دې ذکر الله تپوس نه کوي د دې مخ په الله تپوس کی چې دا دی ولې ښکارا کړي دی ژوند او پی جنې علماء نجون استکای او دا کو وصیت وای وصیت ته ک نصیحت وای نصیحت ته ک منت وای منت ته چې بچیم بلوغ ته ورسی فوري ورلنی کاونه فوری دیر خکل جوانبا امام الانبیاء کور کی تیراو او نبی علیہ السلام وی بیبیانی چی دی دا د زلع ایسر نه پیدا دی دا د پختای نه پیدا دی د سارو پختیم لیدلی نا کگئی کنی گئی کگنی چجم نه لیدلی سارو دا کگئی کنخا سوک د ساروی چجا سوک نیغولی شی کچا نیغ اکڑا نو ماتوئی کی نبی علیہ السلام فرمائی دا د پختای نه پیدا دی او پختای کگئی نو دا خزب کگئی او نپبت علی که بالکلی سیده کئی نو ماتوئی کی او سیده بئی نکی نو سنگ چی مفتی سیبوی دیسی پا حکمت بو سر جون تیره کل دروغ او کل رشتیو کل د زرو جوړه په 3 زره او کل د 3 واغه د 15 زره دا دروغ جایز دی چې بیبي ته وای ښا پلز په 15 زره ولړو وای دا مې د پلز زره روپیا راوړل ګرانه جوړه مې د راوړل دا جایز دی بیبي رضا کوا بیبي خوشاله وا سعید ابن مسیب رحمت الله علیه دا لوی عالم تیر شوی خلق نکاونه آسان کئ علماء را پاسه دا نکاونه آسان کئ خپل په عمل شروع کو چې آسانی سعید ابن مسیب رحمت الله علیه لوی شیخ الحدیث طلباء ته سبق وای یو شاګرد غیر حاضر شو ورځ د سبق اگر ته وی نه وی حضرت بیبي می مړه خبر دی وفات شوی او وی ای طلباء زما اغلور چې د وخت حکمران تپوس کړو ما نه دا ور کړی اغلور می دی طالب جان ته په نکاح کړل هغه وی ما قبول کړل نکاح ورله وته د وخت حکمران تپوس کړو نه ور شاگرد وی کور تلاړم ورځ دو پس زما ور اٹکیدو ما تپوسو کو سو کی وی چې سعید ابن مسیب ما چې بارته اوتلما استاز میں ولاړ دے
او خپل لوري د مټ نه نیولې ما ته وایي دا ستا امانت و ما تا ته حواله کړه دا نکاح وه امام الانبیا خپل لور علي رضی الله تعالی عنه ته په نکاح کړله علي دا لور مې تا ته نکاح کړې کور مې نشته خیر دی فی الحال دلته اوسېږه چې الله د کور انتظام وکړي بیا به لاړ شي دا لور مې تا ته په نکاح کړه ډېر اسان کارو نکاحونه ډېر اسان نکاحونه آسان کوي علما وایي چې کومه معاشره کې مہر ګران شو مہر ډیر شو زناهونه به عام شي مہر ډیریږي زنا به عام کی د واده دروازې به بندېږي چې په 2 لک روپۍ تولې ته وایي 15 تولې به کوي نو دی چې 10 لک روپۍ پیدا کوي د خو به زندگی ختم شوي نو چې مہرونه ډیر شي زناونه به عام شي د نکاح سره عفت راځي د نکاح سره پاک دامنی راځي د نکاح سره حلاوت راځي اے بیبیانو اے نارینا اے پلارانو بچو له ودونه وکړي دې سره ډیر خیرونه تړلي دي دیر سره ډیر نه اے چې د چا ودونه دي کور کې خولي اخلاق شروع کوي کور کې خولي اخلاق شروع کوي لکچري زده کوي د کور ژوند پیژنې مړه کور کې تاسو څنګه ژوند کوئ بیبي عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي وی د انبیاء سردار راغی نبی علیہ السلام انبیاء سردار خو زما ور سره رشتہ د نکاح زما خو خاون مو زه خو بختور وم وی راغی کور ته نو شور شو نبی علیہ السلام دسی ادریدو تماشې کوله یو حبشي زنانه وه هغې داسې رقص شان کو ماشومان ورته راټول شي ما ته بیبي عایشې راشه زه رالم وایي چې تماشه وکړه وایي ما یې په دې ځای زه نه کېښودی د نبي علیه السلام اوږه د قرآن د استاذ اوږه او زما زنه پې پرته وه ما داسې تماشه کوله ما ته څه ټایم پس وایي اما شبیتې عایشې مړه نه شوې بس دی نه ما وی نه بیا راته وی اما شبیتی بس کئی نا ما وی نا بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی زمان غرض تماشا کول نو اے امتیانو ما ستاسو استاذ کتو ما د قرآن استاذ کتو چې د پزړه کې زمان مقام څومره دی دې زمان ناز برداشت کیو کنا وی اے امتیانو اے دا امام الانبیاء امتیانو پیروکارو دا غب سنت تلن کو امام الانبیاء بزمان ناز برداشت کو مخبل ناز لی دے بس وی چه ودرے گا ولاړو ما دیکھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رخکارو شو غی معشومانو منڈ اکڑے زنانا منڈ اکڑے بھی عمر راگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی وی نبی علیہ السلام په خندا شو ما ته بی بی عائشې ته دا زنانه او ماشومان ایلی چې منډې وي زه سره شیطانانو مینم منډې وي عمر را روان لارې خالي کوي سلکه فجن آخر په بله لار روان شي شیطان وی عمر راغی امیر المؤمنین راغی عمر فاروق راغی فارق بین الحق والباطل راغی یو ورځ یو سړي شکایت راوړو د خپلې بیبي نه امیر المؤمنین له شکایت راوړو چې شکایت یې راوړو امیر المؤمنین له د ښځې متعلق نو چې غوږ یې کېښود نو کورم مسله ګډه وډه وه عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د بیبي په منځ کې خبره روانه ده نو بیبي په خبرو کې داسې زړوره راځي او دې ګزاره کوي دی ما خو دله شکایت راوړی دی چې امیر المؤمنین بار ته راووتو دی سړی ورته وی شکایت مې راوړی خو به مسله واپس کړه وی نوایا مسله وی حضرت ما د ښځې نه شکایت راوړی و چې معامله مې ولیدله نو په تاسو هم د ښځې اواز لږ زورور و هغه ورته وی ته خبرې زه ولې څه نه وامه ځکه څه نه وامه چې اهمه خبره خو یوه دا ده چې دا بیبي زماو د جهنم په منځ کې پرده ده پرده دی د جهنم نه خلق بچ کړي دا بیبي دا زمونږ او د جهنم په منځ کې پرده ده پرده دی د زنا نه خلق بچ کو دی سترګې محفوظ کړي دي د دې بیبي په وجه
دا زمو د جهنم په منځ کې ستر دی، ستر پرده ده. د ما سره ډېرې خیر خواهی دي. دا زما د کور چوکیداره ده، دا زما چمیاره ده، دا ما له پیزار پالش کوي، دا زما د کور چوکیداری کوي، دا زما د بچو خدمت کوي. زه دې امورو ته ګورم نو ځکه بیبي سره گزاره کوم. ته داسې نر راغلی، ته داسې بدماش راغلی. اشرف علي تانوي رحمت الله علیه له یو کس راغی، وی دومره بهادر یم چې کور نه په سفر وتلی وم، چې رالمه نو بیبي تپوس نشو کولی. داسې مې بیبي یرولې ده، بچو تپوس نشو کولی. اشرف علي تانوي رحمت الله علیه حکیم الامت ورته وی، دی علماو نه تپوس وکړه، ښه داغه خبرې، داغه کتابونه، داغه اردو، داغه علمیت وګورئ. د دیوبند یو عالم لیکلی دی، وی ما وی چې په د قرآن ترجمه چې څوک په اردو کې کوي نو د دې حق نه ادا کیږي. د قرآن ترجمه چې څوک اردو کې لیکي د دې حق نه ادا کیږي. خو چې بیان القرآن مې ولید د اشرف علي تانوي رحمت الله علیه د اردو ترجمه فیصله مې بدل کړله چې اشرف علي تانوي تا په اردو کې د قرآن حق ادا کو. حق ته داغه ترجمه وګوره، ته داغه ترجمه وګوره، ته داغه علمیت وګوره. سړی ته وی نن دې زما مخ کې دا خبره وکړه خو بیا یې ونه کې ګورې. وی ولې؟ وی دا خو د درینده خوی دی، بار نه غوا را دنده شي، څاروی را دنده شي، ماشومان زر کوټو کې پټ شي، وي څاروی راغې سکونه چقي چرته. وی دا خو د درینده خوی دی، دا زما په مخ کې بیا ونه کې، په دې فخر ونه کې. وی چې ته راغلی وې او تا ته بیبي راغلی وې، تا له بچي را چا لاس نه نیولی وې، چا ویښتو ابو چرته تللی وې، موږ د پسې خپه وو. ګوره تا ولې موږ ته اطلاع نه کوله؟ ټول بچي او بیبي را پڼ شوی وې، ته یې راګیر کړی وې، تا نه یې تپوسونه کړی وې، زما په مخ کې وې بیا دا خوی ونه کې چرته. یو کس راغی نبی علیه السلام ته وی تاسو خو ماشومان ښکلوئ، بچي ښکلوئ، ما خو چرته بچي ښکل نه کړل. نبی علیه السلام ورته وی چې الله ستا د زړه نه رحمت ایستلی نو زه یې پکې په زور ورواچوم، زه یې پکې ورواچوم. دا الله ایستلی دی، دا خوی نه دی. په دې فخر مه کوه چې زه بیبي سره سټریک چلیږم. نبی علیه السلام صحابو ته وی په تاسو ټولو کې غوره، په تاسو ټولو کې غوره، په تاسو ټولو کې غوره هغه کس دی چې هغه د خپلې بیبي سره ښي. او زه ستاسو د ټولو نه غوره یم ځکه چې زه تاسو ټولو کې د خپلې بیبي سره ښه یم. خواله دا دی، ښه خواله وپېژنئ، مړه چې د ژوند په خوږو پوه شئ. بیبي عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي ما اډوکې خوړو، غوښه مې خوړله، غوښه خو اډوکې واله غوښه وه، نو داسې په خوله مې خوړه. ښه د اډوکې غوښه په خوله خورئ، دا سنت دی. ښه داسې په خوله یې خورئ. وی داسې مې خوړله. علما پې پوهېږي د مشکات شریف حدیث دی، وی انا حائزن، زه په حالت د حیض کې مومچا پوټې مې خوړو. امام الانبیا راته غږ کوي بیبي عایشې دی پله راشه، زه رالمه. ما ته وی ماله راکه دا پوټې، ما وی واله. چې ور مې کو ما ته وی صبر وکړه بیبي عایشې، تا چې دا پوټې خوړه په خولو، خوله دې په کوم ځای یخې وه؟ ما یې په دې ځای. وی په حق ځای د انبیو سردار خوله ولګوله او پوټې یې خوړو. وانا اول من یقرع باب الجنه. امام الانبیا وایي د ټولو نه اول به د جنت دروازه زه کولاوم. زه وایي زه چې دروازه وټکوم ما ته به دندې نه اواز وشي چې من انتا، څوکې؟ د جنت نگهبان به وایي من انتا، څوکې؟ زه به جواب ورکم چې محمد. ټول وایي صلی الله علیه وسلم. وی خازن بوای چې ما تم دا حکم شوی و رازه د جنت دروازه بړوم به تا تکولاوی. اق اډوکې می ولا ورکو اق سي باندې. دا مشکات شریف حدیث ته دام دی چې اوبه مسکلی او ما ته غږ وکړه، اوبه رانه واغستلې په اق زید لوخي خلکی خود چې ما پیخي. د مونږ ته تعلیم راکو ښا دې سره محبت سیوا کی، دې سره مینا محبت سیوا کیږي، په الواد کې محبت پیدا کیږي. دسی کوا دې سره بیبي کې محبت پیدا کیږي، دې سره په ټول کور کې محبت پیدا کیږي. بیبي عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمای
زو امام الانبیاء روانو ما ته وی لګه منډه نه وو مې ولې نه چې منډه کوزا منډم کړه نو عزت نه په منډه کې مخ کې شوما پیره ته خمو د پسوي چې بیا منډه وو چې منډه مو وخلا نو امام الانبیاء را نه په منډه کې مخ کې شو نو زه لګه خپه شوما نبی رسول الله ته ولې خپه کېږي تلکا بتلکا عدل په بدل هغه یو پیره تا ګټلی و یو پیره ما وګټله کنه خبره ختم شوله نو چې خوشې زه ومومای اسینه چې بروټ کې د ورځې منډه وای بي بي سره وای چې دا مولوی سي په تقریر کې ویل نه ما دې سینه دی ویلي چې ته د خلکو په مخ کې او پرانا ورځ کې پر وډونو منډه واخا نه خوشې زه عمومي بیبي توای راځه سنت نبوي دي چې لګ منډه و راځه امام الانبیاء چې منډه وخلی دا چې د تمام انبیاء سردارو او بیبي عائشه چې منډه والدا هغه بیبي دا نبی علیہ السلام ورته وی بیبي عائشه جبرئیل امین راغلی دی تی نوینه او پتا باندې سلام وای پتا سلام وای دا هغه بیبي دا اسمان نو سلام راغی امام الانبیاء یو ورځ ماته وی چې ته ما نه خپای نو پته راته لګي چې خوشاله ته د خپل بیبي د خفګان او د خوشاله پته لګي ته کوئی د تندو نه پته لګي نو طبیعت نه پته لګي لباس نه پته لګي وی ما ته نبی علیہ السلام وی چې ما ته پته لګي چې ته ما نه خپای حیران شوم چې نبی علیہ السلام ته ګوره د نبوت دی دومره ذمہ دارو ته ګوره زما د خفګان او د خوشاله نه خبر دی نبی به خوشاله دی تو زما مصروفیات سیوا رضا ته استا په مصروفیات باندې سکی استا په مصروفیات استا په تقریرونو سکی استا په مصروفیات سکی اپ دین نه خوشاله چې ستادي ما تخبل کور کې ټبر وای زه چې نوې فارغ شوم زه پردای مدرسه کې مدرس وم زما سره به موټر سایکل او زه به پاغیت لمه ما ته می ټبر وې زوم چې اق موټر سایکل وې تاغه پوخانی مولی سیف زور ته مې سره دا خدای فضل نه بس زوم چې اق موټر سایکل وې تا پړای کولې کور تراتله هغه 2 ورځې 3 ورځې وې زوم چې ته اخ کا پوخانی مولی سیف شوې غزوړو چې تلې راتلې مدرسې ته وړو نه دي تپوس کولې مونږ نه دي تپوس کو بیبي ستا په ذمہ دارونو خوشحالي استا په تقریرونو نه خوشحالي هغه لټیم ورکا پټیم خوشحالي نو نبی علیہ السلام راته وی چې ستا د خفګانه د خوشحالي پته راته لګي ما چې څنګه درته لګي وی چې کله ما نه خوشحالي قسم خوري نو ته دې سی وای چې لا ورب محمد زما دې قسمی پر رب محمد او چې کله را نه خپای او قسم خوري ته دې سی وای چې لا ورب ابراهیم زما دې ابراهیم علیه السلام پر قسم زمانم پری دی د ابراهیم علیه السلام نوم والی بیبي عائشہ وی د الله حبیبا زما خبر اوره کور دی ته وی مړه کور دی ته وی بیبي عائشہ رضی الله تعالی عنها ورته وی والله زما دې د الله په ذات قسمی زما دې د الله په ذات قسمی چې نوم دی پریدم خطا نه پریدم ګوره نوم په زید ابراهیم علیه السلام نوم علما خطا میړنه نه ایستلې ګوره تا چری نه پریدم زما دې د الله په ذات قسمی چې د نوم نه دی هجرت کوم خوستانه نکو ته مې نه پرې خو تا نه پریدم سکه خو چې امام الانبیاء بیمار شو وی د عائشې نمبر به کله راځي د عائشې نمبر به کله راځي د عائشې نمبر به کله بیبي عائشہ وی ما د خپل غیږ نه رخصت کړي زنانو ته وی ما نه چلی زده کوي زنانو د مینې کورو پیژنئ د دواړو جهانو سردار مې د خپل غیږ نه رخصت کړي دی خپل لاړې مې ورسره شریک کړي دي ما نه کورو پیژنئ ما نه مقام او پیژنئ ما نه خاون او پیژنئ ما د خپل کور نه رخصت کړي دی د دواړو جهانو سردار وی زما په سر دړو نبی علیہ السلام را ما ویل الله حبیب سر می خوږي تا ته وی سر می لرچا مړی سر دی خوږي وګوره ګولای کړه لرچا پر یادونه دی جوړ کړي زاپلا نا بس سره محبت کی بیبي عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمای مې زما سر دړ دی نبی علیہ السلام بوي وا زما د سر دړه وی په سر دړ زماو او امام الانبیاء بوي وا زما د سر دړه زمانه به د سر دړ واغستو
وی دا دسی دی لکه په ما چې د سر درد دی. زنانه کېناستلې، بخاري شریف کې حدیث دی، وی د خپل خاوندانو خبرې به کو خو رښتیا به وایو. یوې وی زما خاوند دسی دی، بلې وی یوه پکې راله نو ام زرعه د ابو زرعه صفات شروع کړل، چې صفات وکړل د خپل خاوند، د ښځو نه یاد یې کړل. ښځې ورته ډېرې وځي، او خاوند خو د دې دی. نو بیبي عایشه رضی الله تعالی عنها چې کور ته راله، وی د الله حبیبه ام زرعه د ابو زرعه ډېر صفات بیان کړل، ډېر ښه دی ورسره. نبی علیہ السلام ورته وی بیبي عایشې مخه پکېږه مړې، تا د پاره داسې یم لکه ابو زرعه چې د ام زرعه دپاره. زه هغه شان یم نه، قیصه ختمه، زه هغه شان یم نه، زه هغه شان یم که نه. نو که هغه تا ته وایي پلانکي باندې خپل خاوند په پلانکۍ ښځه لچه په ملي غونده کې اخواشه، نه وایي زه یم نه، زم داسې یمه که نه، تا ته څه ضرورت دی؟ امام الانبیا وایي ما له داسې جواب را وایي صبر وکړه چې په خپلو خپو ودرېږي، واده به وله وکړم. زواما دا ستا دا خبره ته دروغ کوي، دا داسې ده. مولي صاحبو صبر وکړه چې ښه په ګناهونو کې ککړ شي، نو بیا به وله واده وکړم، چې ښه ډرامې وګوري بیا به وله واده وکړم. او وایي ورګه چې په خپلو خپو ودرېږي، چې نوکري ورته میلو. نو د دې مطلب دا دی ورګه چې مالدار شي، الټه روان یو. نبی علیہ السلام وایي واده وله وکړه چې مالدار شي، او ته وایې ورګه چې مالدار شي نو واده به وله وکړه. الټه روان یې. واده کې مالداري ده، بچو له ودونه وکړئ ښه. او چې ای ځوانانو چې چاله نه کوي که نه طاقت هم نشته، جو بس فعلیه بالصوم. مور ته دې وایه پېشمنې راله تیاروه، سهار به مې روجۍ که خیر انشاءالله. نو ښځه خو دې شته نه، نو پېشمنې به دله څوک تیاروي؟ مور ښه وایي پېشمنې تیاروه، وایي چې دا څه کوي؟ بس وایي نبی علیہ السلام وایي من لم یستطع فعلیه بالصوم، یا واده دی یا روجه ده. بس سبا مې بیا د نفلي روجې نیتي که خیرې، سحر به روجه نیسمه. علما وایي چې سړی کور او دس کې جومات ته را روان شي، په یو قدم الله یوه درجه اوچتوي، یو ګناه معاف کوي او یوه نیکي ورکوي په یو قدم. نو چې کله مونځ وشي که نه، دا خلق روان شي. نو دوه قسمه خلق د جومات نه روان شي، یو شادي شدی او یو غیر شادي شدی. نو دا شادي شده چې روان شي د جومات نه، نو په یو قدم الله یوه نیکي ورکوي، یوه درجه اوچتوي او یو ګنای معاف کوي. او دا غیر شادي شده چې مونځ وکړي که نه، دا په تشو کې روان شي، په واپسۍ کې دې ته دا اجر نه میلاویږي، او شادي شده ته میلاویږي. ته ما نه تپوس کوې مولي صاحب پکار ده چې دا اجر دی غیر شادي شده ته میلاوی دی. اب قرباني کوي او شادي شده خو واده کړی دی. زواما دا یوازې نکاح نه وه که نه، دا یوازې قبلتو نه و که نه چې ما قبوله کړله. بروز یو طالب علم نکاح وه، یو مشر شیخ صاحب تړلی، زه پکې ناست وم. هغې طالب علم ته ویل چې ما قبوله کړې. ای طالب وی ما قبوله کړې. طالب ته مې دا سټ تی ووام په سپېړه. وی ولې؟ مې داسې وایه چې قبلتو الف مرات، په زرو پیرو مې قبوله کړې ده. چې طالب جان ته بیبي میلو شي وایي قبلتو الف مرات، په زرو پیرو مې قبوله کړې. مې دا نکاح بیا ډو ختمیږي نه که نه، دا بیا به ریسي اخوا دېخوا خبرو نه ختمیږي. مې الف مرات ورسره وایه چې په زرو پیرو مې قبوله کړې ده. نو دا چې تاسو به وایئ چې د غیر شادي شده ته دا اجر نه میلاویږي او شادي شده ته ولې میلاوي؟ دی چې روان شي که نه د جومات نه کور ته، دی پیسار په خپو کې او ما ته نن د پیسار ویلي او ما نه دی راوړی، ما ته نن د غوړو ویلي او ما خو هغه نه دی راوړي، د سکول د وړو پیس جمع شوی دی ما هغه نه دی ورکړی. نو په ده باندې یو فکر سور شي که نه، نو بوج پرې راشي. الله فرشتو ته وایي زما دا بنده ولې خفه دی؟ وایي ده د بیبي هغه حقوق را یادوي چې دا مې نه دي ادا کړي. نو رب العالمین فرشتو ته وایي په ده چې دا بوج راغی نو دا ځکه چې ده زما په یو حکم عمل کړی چې هغې ته نکاح وایي. دا بوج پې د نکاح په وجه راغی، نو ده له نیکۍ لیکئ چې دی قدم علي. دې سره خو به پیاز او ټماټر او دا یي که نه. ښه یو کلي کې یو کس روان و، خلکو ګیدړ نیولی و، مړکه وې. وی ولې مړکه وې؟
وې دې راځي نقصانونه کوي ما سره یو دم دی زه پې هغه واما دی به ژوندې جاړه د دې کلي نه ورشي دی به بیا نه راځي دې کلي ته هغې ورته وایي دا څه دم دی ما ته یې راپرېږدی ګیدړې د غوږ نه ونیو وی پیاز راوړه ټماټر راوړه غوړي راوړه اوړه راوړه چې ګیدړ ته هغه کیس وشړو ګیدړ چې پرېښود هغه ودانګل د خلق ورته دا تا سره کم دمو وی دې دم زه د کلي نه راورک کړی یم یاره ورځ به راته وایي چې پیاز راوړه ټماټر راوړه غوړي راوړه وی دې دم زه راورک کړی یم نه ما وایي چې دا ګیدړ د دې کلي نه ورک کما نو دی چې د جومات نه وځي نو د ده په سر بوج پروتي که نه او دا غیر شادي شده خو د جومات نه روان دی که په ګاړه کې شپه راله که په ټوپ کې شپه راله او که په ډیوډۍ کې شپه راله چار ځای سمله جوده به یا به په ټوپ کې ودی یا به په ګاړه کې ودی او د هغه سره غم دی د نکاح په وجه الله اجر ورکوي او دا یوه خبره به مې صرف یاده کوي زما خبره نه ده د نبی علیه السلام خبره ده نبی علیه السلام فرمایي رب العالمین وایي چې یو څو قرضو کې زه د بنده سره امداد کوم الله وایي زه پکې امداد کوم چې دا قرضه ختمومه کومه قرضه د تبلیغ قرضه نه د حج او د عمرې قرضه نه د څه قرضه چې سړی واده کوي او په واده کې قرضه وکړي الله وایي د دې قرضې په ختمولو کې زه امداد کوم په دې ټرای وکړئ که د واده قرضه په ختمولو تاسو پوه شوئ ما له نوم بدل کړئ نوم دا الله ختموي په دې سره پاکي راځي په دې سره عفت راځي په دې سره به د ځوانانو سترګې محفوظ شي ما ته یو کس ټلیفون وکړو ما له خوب نه راځي ما ته وظیفه وښیه زه د شپې ناوختې پورې ویښ یم مې واده دې کړی وی نه مې پلار ته دې ووایه چې واده دې له وکړي وی ته حقیقت وی مې آو یو پلار یې را سره په ټلیفون میله وکړو وی مولي صاحب ښی مې آو خیر دی وی تا داسې ویلي مې بلکل مې ویلي دي ته دله واده وکړه وی صحیح ده اوس زه یو کلي ته تللی وم د واده تقریر مې کوم دا قصه مې پکې وکړه ما ته پته نه و هغه د اقي کلي واقع وه ټلیفون ما ته هغې کس دی کلي نه کړی و چې څنګه مې تقریر ختم کو هغه هلک راغی وی مولي صاحب هغه ځای ما وی دا مې پلار دی وی بیخي مخې ته مې درته کېنولی و ما چې کو